جوړ شي زموږ چار کله جوړ شي ځه نن خوړو کا کرانه یا دا څنګه ورسته یا الله راولي وکړه زما په خیا جوړی کا کرانه ډاکټر دی او ماکس څه کو سره ماکس نشته مسلمان مونږ درې ورځې روټۍ نه خوړلې تاسو سره د ماکسونو غم دی خو وایه څه تکلیف دی تا یاره دا مړی مې تخنیکي او ټخی هم را باندې لګېدلی دی هلکه دا خو ما ته کرونا علامات ښکاري کرونا ټسټ یې کړی دی مړه کرونا مرونا پکې لاس شي دی خبر نه دا نوې بیماري راغلې که ما خو موبایل کپړې جامې او کیلې نه وي لیدلې خو بیماري مې نه ده لیدلې تا ته چې کومه بیماري لګېدلې ده دا کرونا ده کور ته مو ده چا سره لاس هم نه میلاوه ښه نو لکه اوس رانه هندو جوړوې چا سره به لاس هم نه میلاوم یار تا ته خو کرونا هم لګېدلې او لیونۍ مې یا ته ځه او یا به زه دې کلینیک نه وتښتم ما ته خو ته سم لیونۍ ښکارې چا علاج هم نشي کولی مړه لاړم السلام علیکم دا خو د کرونا مریض و شکر دې خدایه چې د مرګ نه دې بچ کړم جوړې بل مریض راغی ښه السلام علیکم ډاکټر صاحب دا ولې ډاکټر صاحب ته دومره کبرجنې چا سره لاس هم نه میلاوې مطلب کرونا ده کرونا حکومت بند کړي لاسونه میلاوو تندر د خدای په لاسونو روغ ورځي ته زما له سینو ګوره خرابه ده سګرټ څکې اوس کومه خو اول له یو ګیلاس شربت روغ یا راولي سګرټ وڅکې سکنده باندې نه سینې د هغې له وجې خرابه ده مړه دا ټولې دنیا نه څکې ولې یوازې زه څکمه څه ها دا دې مو خو زه له دوی روغم وی نو دوی خو بس شته زه ولې ډاکټر نه راتلم مړه خو بس کاس یې راکړي یو به سوچه کړم دا خو دوه بوتلې را په مخه کړي دا واله دا به څه سره خورم بس سهار نه ماښام نه ګوره بس ورولم ډاکټر صاحب د دې څو روپۍ شوي د دې شوي 1215 روپۍ د دوی سره ډاکټر صاحب دا دې ما څخه خپل شته خدایه دا هم څه په لیونو سر دی خدای دې بېرته ډاکټرۍ وباسي